موږ باندې جهاد فرض عین دی ځکه چې د اسلامي خاورو ازادي تللې ده خاورې غصب شوي دي فلسطین غصب دی بخارا غصب دی ترکستان غصب دی اندلس غصب دی په مشرق مغرب کې زموږ خاورې غصب دي نه تنها زموږ سابقه خاورې غصب شوي دي بلکې اوس هم زموږ موجوده خاورې چې آزاد ځان ته وایي د ازادۍ جشنونه کوي هغه په خپل ملک کې د خپل سیاست اختیار نه لري هغه په خپل ملک کې د خپل فوج اختیار نه لري هغه په خپل ملک کې د خپل قضا او د خپل قانون د جج اختیار نه لري هغه په خپل ملک کې د خپل استخباراتو د جنسي اختیار نه لري هغه په خپل ملک کې د وسلې ته د پناه ورکولو او د ساتلو اختیار نه لري هغه مظلوم دي هغه مجبور دي د ټول امت مسلمه د ذلت نه وتل د دې مجبوریت نه وتل د دې مظلومیت نه وتل واحد لاره چې ده هغه الجهاد فی سبیل الله ده په جهاد سره فلسطین ازادیږي په جهاد سره ټول اسلامي ملکونه ازادیږي عزتمنو جهاد نه بغیر بله لار نشته